سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. امید دی چې جوړ روغ اوسئ. نن راځو یو ډېر مهم کورس شروع کوو چې د جاواسکریپټ په نوم ده او دا ډېره مهمه ژبه ده. لکه څنګه چې تاسو مخکې زده کړل چې موږ ویبسایټونه د HTML او CSS په ترو باندې ډیزاین کول، خو که راشو دا ویبسایټونه نور ډاینامیک کو، نور انټراکټیو کو، نور بیهیویر ورکو، نو موږ د جاواسکریپټ په نوم ژبې ته ضرورت لرو. د HTML او CSS کورسونه که تاسو لیدلي نه یي نو تاسو کولی شئ زما په یوټیوب باندې دا وګورئ. خو اوس راځو جاواسکریپټ ته. جاواسکریپټ داسې یوه ژبه ده چې د دې په وسیله تاسو کولی شئ ویبسایټونه نور ډاینامیک کړئ. جاواسکریپټ په 1995 کال کې د ویبسایټونو دپاره جوړه شوله. په دې کې موبایل اپلیکیشنونه، ګیمونه، حتی په AI کې خلک کاروي. نو جاواسکریپټ یوه ډېره مهمه پروګرامینګ ژبه ده. حتی په امریکا کې دا سروې شوې وه چې های سالري د جاواسکریپټ ډیولپران اخلي. او د دې ژبې په زده کولو سره تاسو ته ټولې پروګرامینګ ژبې اسانه کیږي، ځکه په هغې کې هم ورته موضوعات دي. دلته به تاسو فنکشن زده کوئ، یا به وریبل زده کوئ، یا به ډیټا ټایپونه زده کوئ. نو دغه ټول موضوعات په نورو ژبو کې هم شته. لاجیک د ټولو یو ده، مګر په ساینټکس کې لږ تغیر لري. نو موږ بیا هم راځو د W3 سکول د کورس په اساس باندې مخ ته ځو چې هغلته دا موضوعات په ډېر منظم شکل لیست شوي دي او تاسو کولی شئ آنلاین یې پراکټیس هم کړئ. بیا هم سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. امید دی چې ښه به وایه. راځو اوس کورس شروع کوو. دا ځل موږ جاواسکریپټ وایو او جاواسکریپټ هم د W3 سکول د کورس په اساس باندې وایو، لکه څرنګه چې HTML او CSS په همدې اساس باندې وویل. او دا یو ډېر بهترین کورس ده. په دې کې پراکټیکل مثالونه دي. ټولې هغې پروګرامینګ ژبې چې په پروګرامینګ کې کار کیږي دلته شتون لري. تاسو کولی شئ هغه ولولئ او هغې کې پراکټیس وکړئ. نو اوس موږ راځو جاواسکریپټ ته. جاواسکریپټ هم په دې ځای کې شتون لري او دغه ټابونه چې تاسو وینئ د په هره ژبه چې تاسو کلیک کړئ هغه به درته خلاصه شي او په دې ځای کې به ټول هغه څه چې په دې کورس کې ویل کیږي ټول به دلته لیست وي. په دغه ځای کې تر اخره به هر څه دلته موضوعات به لیست وي او دلته چې تاسو راځئ په هر موضوع چې تاسو کلیک کوئ په دې ځای کې به هغه کانټینټ راځي او تاسو د هغې په اساس باندې مخ ته تللی شئ. نو HTML او CSS خو موږ مخکې وویل دا هم د ویب ډیزاینینګ هغه بیس دی چې تاسو که غواړئ چې ویب ډیزاینر شئ نو تاسو باید HTML او CSS زده وي. خو د څنګ سره جاواسکریپټ یوه ډېره مهمه ژبه ده او دا وایي چې جاواسکریپټ د ویب ژبه ده او دا په 1995 کال کې چې کله جوړه شوه د ویبسایټونو لپاره جوړه شوله. خو ما مخکې هم درته ویل په مقدمه کې چې نن سبا تر ویب پورې محدوده نه ده. په دې کې ګڼ پروګرامونه تاسو لیکلی شئ د موبایل لپاره، د حتی ګیمونه او AI کې ډېره استعمالیږي. نو دا یوه ډېره مهمه ژبه ده او په ویبسایټ کې خو هر ویب ډیولپر باید جاواسکریپټ زده وي. نو دلته یې ویلي دي بیا هم چې د جاواسکریپټ د پروګرامینګ لانګویج اف د ویب او جاواسکریپټ از ایزي ټو یوز او جاواسکریپټ اسانه ده، زده کول یې اسانه دي، ډېر سخت نه دي. یوه یادوري زه باید بیا هم وکړم چې جاواسکریپټ داسې یوه ژبه ده چې په هغې باندې موږ ویبسایټونه ډاینامیک کولی شو، هغې ته بیهیویر ورکولی شو، په ویبسایټونو کې ډیټا کلکولیټ کولی شو، په هغې باندې ډېر کارونه کړلی شو. او دا داسې یوه ژبه ده کله چې تاسو دا زده کړئ تاسو ته ټولې پروګرامینګ ژبې د اسانه کیږي، ځکه کوم موضوعات چې په دې ځای کې دي هغه که سټیټمنټ ده یا وریبل دی یا ډیټا ټایپونه دي یا کنډیشنونه دي یا لوپونه دي، ټول په دغه ژبو کې تاسو کتلی شئ. نو دا ژبه که تاسو سمه زده کړئ دغه ټولې ژبې ورته لاجیک ده، صرف ساینټکس کې لږ تغییر به لري، نور ورته لاجیک ده، هیڅ فرق نه کوي. نو دا ژبه ډېره مهمه ده. دا ژبه که تاسو زده کړئ ډېرې پروګرامینګ ژبې تاسو ته اسانه کیږي. نو تاسو بله پروګرامینګ ژبه ډېره په اسانۍ زده کولی شئ. اوس راځو دلته دغه لږ لږ موضوعات یې وایو. په دې ځای کې دا کورس چې دا له بیسیک نه نیولې بیا تر اډوانس پورې تر 2026 پورې هر څه چې په دې کې راغلي دي درته یې لیست کړي دي او ډېر یو فریش کورس ده. او بل په دې ځای کې تاسو ته ویلي دي چې تاسې کولی شئ ټرای اټ یور سیلف. دا یو ډېر مهم اپشن ده په دې ویبسایټ کې چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته یو نوټ پټ او د څنګ سره یې براوزر خلاصیږي او تاسو کولی شئ هلته پراکټیس پرې وکړئ. یو څه چې ډېر مهم او زما خوښ دي په دې ویبسایټ کې هغه دا دی چې پراکټیکل مثال تاسې په هره ژبه کې دلته
try it yourself دغه بټن لري او تاسې پریکټیس کولی شئ او د خپل کود ریزلټ کتلی شئ. او دغه کوم څه چې په دې ځای کې تاسې وینئ دلته ټول هغه موضوعات د دې لیست شوي دي او که موبایل کې تاسې خلاصوئ وړه سکرین کې داسې یو همبرګر بټن به وي په هغې باندې تاسې کلیک کوئ ټول دلته لیست دي. Why study JavaScript? JavaScript is one of the 3 language all web developer must learn. دلته یوه ډېره مهمه خبر ده چې JavaScript د هغه 3 ژبو څخه ده چې هر ویب ډیولپر یې باید زده کړي. HTML، CSS او JavaScript. HTML چې د ویب سایټ کانټینټ ډیفاین کوي او CSS چې د موږ چې ولوستل هغه لیاوټونه سټایل کله چې موږ په دې کانټینټ باندې سټایل وهلو موږ CSS کاسکیډینګ سټایل شیټ استعمالوو او JavaScript چې ده to program the behavior of web page دا د ویب پیج بیهیویر پروګرام کوي دا پیج ته پروګرام ورکوي نو دا ډېره مهمه ده او په دې باندې تاسې ډېر کارونه کولی شئ انشاءالله چې وروسته ولاړ شو تاسو به ډېر څه زده کوئ. نو دغه ځینې کوېشنونه دي. اول خو دغه کامن سوالونه دي چې تاسې شاید ورسره مخ شئ چې زه څرنګه جاواسکرipټ ترلاسه کړم او له کوم ځایه ډاونلوډ کړم او جاواسکرipټ فری ده. نو دغه سوالونه جاواسکرipټ چې ده هغه تاسې که براوزر ولرئ او یو نوټ پټ ولرئ نور کوم خاص سافټویر ته ضرورت نشته چې تاسې ډاونلوډ کړئ. تاسو کولی شئ په یو عادي نوټ پټ کې جاواسکرipټ کودونه ولیکئ او بیا په یو عادي براوزر کې هغه رن کړئ. هیڅ خبره نه ده. نو تاسې 2 شیانو ته ضرورت ده چې یو نوټ پټ د کود د لیکلو دپاره ولرئ او بل براوزر د کود د رن کولو دپاره چې ریزلټ یې تاسې وګورئ. او که انټرنیټ لرئ مستقیم تاسو کولی شئ په دغه کورس کې دلته راشئ او هر مثال چې دلته لیکل شوی هغه په دې بټن باندې کلیک کړئ دلته به تاسو ته دغه خلاصه شي او په دې ځای کې به تاسې کود ایډیټر چې په دې کې به کود لیکئ او په دې ځای کې د تاسې ریزلټ ده چې دغه بټن به تاسو کلیک کوئ او تاسو به بیا خپل ریزلټ ګورئ. نو دا ډېر یو ښه ویب سایټ دی ما ډېر خوښیږي او ډېر ښه مثالونه واضح مثالونه یې ورکړي دي او هر څه یې ډېر په وضاحت سره تشریح کړي دي. اوس راځو GS انټروډکشن ته. GS جاواسکرipټ نه یې اخیستی د جاواسکرipټ معنا ورکوي. ښه what can JavaScript do? JavaScript څه کوي؟ JavaScript is the programming language of the web. پروګرامینګ ژبه ده او it can calculate, manipulate and validate data. دغه ډېره مهمه خبر ده. ګوره د دې په ذریعه تاسو کولی شئ چې ډیټا کالکولیټ کړئ، منیپولیټ یې کړئ، اداره یې کړئ په اصطلاح. ولیډیټ یعنې ایمیلونه چک کړئ یا نور داسې ډیټا چک کړئ. نو دا داسې یو مهمه ژبه ده چې په دې کې تاسو کولی شئ ډیټا کالکولیټ کړئ، اداره یې کړئ او هغه ولیډیټ کړئ. په دې جاواسکرipټ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ. وروسته موږ راځو چې څرنګه ډیټا موږ ولیډیټ کولی شو یا منیپولیټ کولی شو یا کالکولیټ کولی شو. دا ډېر ساده موضوعات دي په دې ژبه کې او ډېر مهم دي. او دلته بیا ویلي چې it can update and change both HTML and CSS. وی دا کولی شي چې HTML او CSS دواړه چینج کړي، اپډیټ یې کړي. اوس د مثال په ډول زه دلته راځم، په دې ځای کې زه کلیک کوم. په دې ځای کې چې زه کله کلیک کوم په دغه صفحه کې به ټول کانټینټ چینج شي چې دا د HTML کانټینټ د جاواسکرipټ په ذریعه چینج شول او دغه هایلایټ چې ده دا به په دې خط راشي. نو دغه هم یې CSS چینج کړو هم یې HTML چینج کړو یا یې اپډیټ یې کړل. نو دا ډېره مهمه ژبه ده. دغه هر څه چې په ویب سایټونو کې تاسې یو ډاینامیک شکل لري، یو اپډیټ شکل لري چې څه پې اپډیټ کېږي دا د جاواسکرipټ په ذریعه کېږي. JavaScript can change HTML content. JavaScript کولی شي د HTML content تغییر ورکړي. One of the many JavaScript HTML method is get element by ID. دغه یو ډېر مهم میتود ده په HTML کې چې د دې په ذریعه تاسو کولی شئ د HTML کوم کانټینټ چې دی هغه ټارګیټ کړئ، هغه ګیټ کړئ. نو په هغې باندې بیا سټایل ووهئ یا یې کانټینټو ته تغییر ورکړئ. نو د ګیټ الیمنټ بای آی ډي په نوم چې تاسو کولی شئ چې دغه آی ډي په دې ځای کې ولیکئ او هغه ټارګیټ کړئ او په هغې باندې چې کوم سټایل وهئ تاسې هغه پرې ووهئ. نو دلته یو مثال ورکړی ده چې ډاکومنټ ګیټ الیمنټ بای آی ډي دا په آی ډي باندې سلیکټ کړی ده. کوم کانټینټ چې په HTML کې ده هغه یو آی ډي لري د ډیمو په نوم هغه یې سلیکټ کړی ده او وروسته بیا ډاټ انر HTML دا یوه پراپرټي ده په جاواسکرipټ کې او هغې ته یې والیو ورکړې ده هیلو جاواسکرipټ. نو په دې طریقه باندې تاسې د HTML کانټینټ تغیرولی شئ. د مثال په ډول زه دلته اوس راځم په دې بټن باندې کلیک کوم. دا یو ساده عادي مثال ده. دغه نوټ پټ ده او دا تاسې براوزر ده.
دلته اول HTML کود لیکلی ده چې دا خو تاسو پوهیږئ چې دا د HTML کود ده. اول ډاک ټایپ لیکل کیږي، بیا HTML لیکل کیږي، بیا باډي لیکل کیږي او وروسته یو H2 تعریف کړی ده چې والیو یې ورکړې ده وټکن جاوا سکرپټ 2 چې دغلته راغلی ده. دې نه وروسته یو پروګراف یې لیکلی ده. پروګراف کې لیکلي دي چې یو اټریبیوټ یې د آی ډي په نوم ورکړی ده چې ډیمو یې نوم ورکړی آی ډي ته. د دې د آی ډي نوم چې د ډیمو ده چې دلته یې ورته لیکلي دي جاوا سکرپټ کان چینج HTML کانټینټ په دې ځای کې راغلی دا یې پروګراف ده. او وروسته یوه بټنه ورته تعریف کړې ده. بټن ټایپ یې بټن ورکړی ده او د ان کلیک په نوم یوه پراپرټي ورکړې ده. ان کلیک هغه پراپرټي ده چې کله راځي یو زر په هغې باندې کلیک کوي نو څه باید وشي. نو دلته په ان کلیک کې بیا د جاوا سکرپټ کود یې ورته لیکلی ده. دا جاوا سکرپټ کود چیرته لیکل کیږي او څرنګه لیکل کیږي دا به انشاءالله وروسته بیا په وضاحت سره پرې وغږیږو. خو دلته په ان کلیک کې صرف د جاوا سکرپټ یو ډېر شارټ کود لیکلی ده چې تاسو ته وښودل شي چې څرنګه جاوا سکرپټ د HTML کانټینټ تغیروي. دلته راغلی دی document dot get element by ID ډیمو. دغه پروګراف چې ده دا په ډیمو باندې سلیکټ کړی ده او په دې ځای کې ورته ویلي چې inner HTML یوه پراپرټي ده د جاوا سکرپټ چې هغه یو والیو اخلي چې کانټینټ یې کله تاسې وغواړئ د یو الیمنټ تغییر ورکوئ هغې ته به یو والیو ورکوئ، یو کانټینټ به ورته اضافه کوئ. نو دلته ډاټ inner HTML مساوي په هیلو جاوا سکرپټ، یعنی کله چې یو زر راځي او په دې بټن باندې کلیک کوي، په دې بټن چې کله کلیک کوي بټن به ډیمو سلیکټ کړي او ډیمو ته به ووایي چې تاسې د خپل کانټینټ چې دی دې تغییر ورکړه. په دې ځای کې ولیکه چې هلو جاوا سکرپټ. اوس کله چې موږ دا رن کړو په دې ځای کې به رن شي او دلته به راشي، دلته یو زر راځي او په دې باندې کلیک کوي. چې کله کلیک کړي دغه کانټینټ چې دی په دې ځای کې دا به تغییر وکړي. اوس دلته د هغې په ځای ولیکل شول چې هلو جاوا سکرپټ. دا یو عادي مثال و. دا به وروسته انشاءالله په که تاسې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرئ نو تاسو کولی شئ دا په یو کود ایډیټر کې ولیکئ او بیا یې رن کړئ او هغلته یې ټیسټ کړئ. دا به انشاءالله موږ وروسته بیا ولیکو. اوس راځو نورو مثالونو ته. دلته یو بل مثال ورکړی دی جاوا سکرپټ کان چینج HTML اټریبیوټ والیو. حتی د اټریبیوټونو والیو هم تغییروي. یو خو په الیمنټونو کې یو کانټینټ اضافه کول یا کمول یا سټایل پې وهل دي، خو دلته راځي بیخي هغه د اټریبیوټ والیوګانو ته هم دا تغییر ورکوي. جاوا سکرپټ یو ډېره مهمه ژبه ده. مثلا دلته یو مثال ورکړی ده او دلته که موږ دا مثال وګورو دلته HTML تعریف کړی ده او په دې ځای کې ویلي دي چې جاوا سکرپټ کان چینج HTML اټریبیوټ والیو. دا یو پروګراف یې لیکلی په دې ځای کې راغلی ده او دا یې بل پروګراف لیکلی ده. په دې ځای کې یوه بټن تعریف کړی ده او بټن ته یعنې کلیک اټریبیوټ ورکړی ده او په دې ځای کې جاوا سکرپټ کود ورته لیکلی ده. نو دلته یو الیمنټ د HTML ټارګټ کړی ده چې مای ایمیج ده. په دې ځای کې دلته مای ایمیج یو اټریبیوټ دی ډیفاین کړی ده. دا چې کله ټارګټ کړی ده په دې ځای کې ورته ویلي دي چې ډاټ SRC د دې سورس چې ده دا مساوي په دغه عکس کا، په دغه انځور یې کا، په دغه ایمیج یې کا. او دا ایمیج چې ده علیحده ایمیج ده او دغه ایمیج چې ده دا بیل ایمیج ده. یعنی دغه ایمیج ټرن آن دی لایټ، کله چې په دې باندې کلیک کوي دا ایمیج به روښانه شي، وبلګیږي، دا ایمیج به چینج شي، دا یو ډینامیک شکل اخلي. او کله چې په دې باندې کلیک کوي دلته یوه بله بټن ورته تعریف کړي بیا دا ایمیج به بیرته چینج شي، یعنی آف وشي. دا داسې یو ایمیج ده چې دا آف ده. اوس دلته هم ټارګټ کړی ده په دې ځای کې ټرن آف او ټرن آن دي چې دا د HTML اټریبیوټ والیو یې تغییر کړي. اټریبیوټ په دې ځای کې یوه والیو ده او په دې ځای کې بیله والیو ده. اوس کله چې دا کود رن کیږي او په دې باندې موږ کلیک کوو، کله چې دلته راځو موږ په دې باندې کلیک کوو دغه ایمیج به چینج شي. یو داسې ایمیج ده چې هغه بیل ده، دلته ایمیج چینج کو او کله چې موږ بیرته دلته راځو دا ایمیج به بیرته چینج کی. نو دغه د جاوا سکرپټ په ذریعه موږ کولی شو چې د HTML د الیمنټونو اټریبیوټ والیو ته هم تغییر ورکړو او داسې ډېر کارونه پرې کړلی شو. ډېر مثالونه یې دي، انشاءالله موږ به وروسته بیا وګورو. په دې ځای کې تاسې کولی شئ چې فونټو ته تغییر ورکړئ. دلته که زه راشم په دې ځای کې کلیک کړم، په دې ځای کې هم موږ د ډیمو په نوم یوه پروګراف ډیفاین کړی ده او دلته هم ټارګټ کړی ده او ورته ویلي دي چې ډاټ سټایل دا هم یوه پراپرټي ده، ډاټ سټایل ډاټ فونټ سایز.
فونټ سایز یې څو که 15 کا. اوس چې کله زه په دې باندې کلیک کوم د دې فونټ سایز به چینج شي. د دې فونټ سایز اضافه شو 15 پکسلو ته واوښت او په دې ذریعه تاسو کولی شئ چې فونټونه، اټریبیوټونه او کانټینټ هر څه ته یې تغییر ورکړئ. نو دا مهمه ژبه ده، ډېر مهم کارونه کولی شي. دلته بیا یو مثال ورکړی ده چې دا د سټایل مربوط ده او نور مثالونه به هم ورکړي. دلته ټول مثالونه ورکړي دي. نو په اخر کې دلته یو اکسرسایز هم لري، تاسې دا هم استعمالولی شئ. نو دغه درس تر دې ځایه و انشاءالله، وروسته به دغه ټول سټیپ بای سټیپ وایو.